بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ یوشتم درس ته په خیر راغلاست. په یوشتم درس کښې تاسو ته د راتلونکي بشپړې زمانې په اړه باندې چې یعنې فیوچر پرفیکټ ټنس ده درس لرو او غواړو ستاسو سره په دې درس کښې د راتلونکي بشپړې زمانې په اړه باندې وغږېږو. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو، یو ځلې د دې زمانې پېژندنه یا ډیفینیشن تعریف، همدارنګه قوانین یا تفصیلې یو ځای راسره وګورئ. Future perfect tense راتلونکې بشپړه زمانه. Definition: We use future perfect to say that something will be ended, completed or achieved before a particular action in the future. تعريف: راتلونکې بشپړه زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې د یوه ځانګړي وخت مخکې صورت ونیسي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي کړ یا فعل یو دی لکه will have چې will have د دواړو فاعلینو لپاره کارول کیږي که هغه جمع وي یا مفرد. په دې زمانه کې د فعل دریم حالت کارول کیږي. اوس هم راځو د جملو فارمولو پر لور باندې. پوزیټیو فرمولا، مثبته فرمولا. subject plus HV یا helping verb will have. تاسې په تفصیل کې هم ولوستل چې د دې زمانې کومکي یا مرستندویه فعل چې دی will have دی، چې will have هم د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي هم د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي. د هغه څخه وروسته verb third form د فعل دریم حالت. یو څه باید در سره زده کړئ چې په ټولو بشپړه زمانو کښې د فعل دریم حالت کارول کیږي یا we use third form of the verb in all perfect tenses. plus object مفعول یا object د جملې. مثال په دې ډول دی: I will have taken the tea. I will have taken the tea. ما به چای څښلی وي. ما به چای څښلی وي. یعنې زما کار به په راتلونکي کې پای ته رسېدلی وي یا به ختم سوی وي. په دې ځای کښې I سبجکت د جملې یا مفعول د جملې دی. will have کومکي یا مرستندوی فعل دی. taken the verb دریم حالت یا third form of the verb. the tea هم چای ته وایي. this is the object of the sentence. دا هم د جملې د object برخه ده. دوهم مثال: robbers will have attacked on bank. robbers will have attacked on bank. غلو به پر بانک باندې حمله کړې وي. غلو به پر بانک باندې حمله کړې وي، یعنی غلو به دا کار په راتلونکي وخت کې پای ته رسولی وي او تکمیل کړی وي. You have to think about this example. Robbers is the subject of the sentence. Will have is helping verb کومکي یا مرستندویه فعل دی. attacked is verb third form دا د فعل دریم حالت دی. attack حمله کول ته وایي. او on bank means this is the object of the sentence. دا د جملې مفعول دی پر بانک باندې. negative formula منفي فرمولا. subject plus HV helping verb کومکي یا مرستندویه فعل will دی. plus not plus have plus verb third form plus object. په دې ځای کښې د will څخه not وروسته راغی او د هغه څخه وروسته have اضافه سو، یعنی د will څخه have د not په واسطه باندې بیل کړل سو. مثال یې په دې ډول دی: I will not have eaten the bread. I will not have eaten the bread. ما به ډوډۍ نه وي خوړلې. ما به ډوډۍ نه وي خوړلې. I سبجکت یا فاعل د جملې دی. will کومکي یا مرستندویه فعل دی. not negative form. have attachment یا
زم دی will دی او همدارنګه eaten verb third form د فعل دریم حالت دی the breed هم object د جملې سو. The second example is she will not have learned words. She will not have learned words. دی به لغاتونه نوي زده کړي. دی به لغاتونه نوي زده کړي. She is the subject of the sentence. Will is helping verb. Not is negative form. Have is attachment of will. Learned is third form of the verb. The فعل دریم حالت دی. And words means لغاتونه. It's object of the sentence. دا هم مفعول د جملې دی. Third interrogative formula سوالیه جمله یا formula. Whenever we start a sentence, we put the helping verbs of the tense at the beginning of the sentence. After verb, we put subject, verb, and object. HV helping verb کمکی امرسندوی فعل دی will. Will د زمانه کمکی امرسندوی فعل دی. Plus subject, plus have, plus verb third form, plus object, plus question mark. Whenever you make an interrogative sentence, you have to put question mark at the end of the sentence. One thing, be minded. مثال ته راځو. Will they have prepared for examination? Will they have prepared for examination? آیا دوی به د امتحان لپاره آمادګي نیولې وي؟ آیا دوی به د امتحان لپاره آمادګي نیولې وي؟ Will is helping verb کمکی امرسندوی فعل دی. They subject فاعل د جملې. Have attachment of will. Prepared verb third form د فعل دریم حالت دی. For examination is the object of the sentence. Examination means امتحان. Will he have given the book? Will he have given the book? آیا د به تاسو ته کتاب درکړی وي؟ آیا د به تاسو ته کتاب درکړی وي؟ Will is helping verb. He is the subject of the sentence. Have is attachment of will. Given is a third form of the verb. The فعل دریم حالت دی. And the book means object. It means this book. The book is no one. That we mean this book. دغه کتاب. Interrogative negative formula منفي پوښتنېزه formula. In interrogative negative formula we have two formulas. One is formal and other is informal. یوه رسمي ده بله غیر رسمي ده. Formal means it's usable a lot and we can use in different places. Grammatically it is correct to be used more. But the second one is informal and we do not use that everywhere and that is rare. HV a helping verb. Will plus subject plus not plus have plus verb third form plus object plus question mark. And the second one HV a helping verb. Will کمکی امرسندوی فعل دی plus not plus subject plus have plus verb third form plus object. These are the two formulas. Now we would like to make, or here are two examples. Sorry, we're not making, so we have made already. Here are the two examples on each formula. First one, will she not have spoken Pashto? Will she not have spoken Pashto? آیا دی به په پښتو خبرې نوي کړي؟ آیا دی به په پښتو خبرې نوي کړي؟ Here, will is helping verb. She is the subject of the sentence. Not is negative form. Have is attachment of will. Speak, spoke, spoken. Spoken is the third form of the verb. And also Pashto is object of the sentence. Second one. Will not I have made a party?
will not I have made a party آیا ما به یو میلمستیا نوي جوړه کړې آیا ما به یو میلمستیا نوي جوړه کړې will is helping verb not is negative form I is subject of the sentence have is attachment of will and made is make made it's a third form of the verb make معنا جوړول a party یو میلمستیا party is object of the sentence خدای دې وکړي چې تاسي یوشتم درس تر پای را سره کتلی وي او د درس پر مهال باندې مو مهمې نکتې او جملې مثالونه د ځان سره یاداشت کړي وي زموږ نور درسونه هم در سره تعقیب کړئ د الله په امان ژوندي اوسئ